موږ ډېر ورته خوشحال یو ځکه چې سوله وشي وطن کې دا 40 کاله جنګونه تېر شوي دي غواړو چې اسلامي حکومت وشي د هغه ورک شي د غلط حکومتونه ورک شي د امریکایانو هغه ورک شي هر څه موږ غواړو چې طالبانو حکومت وشي او ټول خلک دې نه ښه واخلي دغه سیمه کې چې موږ دلته ولاړ یو په دغه سیمه باندې د طالبانو واک چلېږي دلته طالبان موجود دي غواړي چې د دوی واک دې ښار ته خوست ته وغځېږي یا د کابل ته نورو سیمو ته بلکې ټول هېواد باندې دوی واک راسي ویل نه غواړو موږ چې ټول هېواد کې د هغه وشي اسلامي حکومت وشي طالبانو حکومت وشي ځکه طالبانو مخته حکومت کړی ده څوک ترې نه خفه نه دي او حکومت یې کړی نه غلی نه دي پرېښولی بل نه ده پرېښوله غلط سړی نه ده پرېښوله دا خو ډېره ښه خبره ده چې دا وشي مونږ ډېر خوشحاله چې امن صلح وشي افغانستان کې امن صلح وشي تاسو سیمه کې واک د طالبانو ده غواړئ چې دغه واک د طالبانو په ټول هېواد کې راشي کارونو ته وغځېږي بلکې ټول هېواد د طالبانو تر واک لاندې راشي کو بله پورې قرض کې د طالبانو حکومت رئیس الجمهور افغانستان کې اسلامي نظام وشي قرآني نظام وشي نه میټر بیا څوک تښتي نه اتشا نه تښتي موږ ځکه نه میټر تښتي اتشا نه تښتي او بل ځکه تښتي موږ کې نظام ده ولې د طالبانو واک غواړئ موږ ځکه غواړو چې ظالم صاحب مظلوم صاحب ظلم نشي ځکه یې واک غواړو